د یوټیوب پیسې حلالې دي او که حرامې دي. د یوټیوب څخه پیسې وګټو که ویې نه ګټو، آیا موږ یوټیوب چینل شروع کړو او که شروع نه کړو؟ دا هغه پوښتنې دي چې ځینې ځوانان یې موږ ته رالیږي او یا یې په کمنټ کې راڅخه پوښتنه کوي. دا چې زموږ چینل الحمدلله افان انسټیټیوټ پښتو یا افان پښتو دا په یوټیوب کې الحمدلله ښه مخکې تللی ده، نو ډیر خلکو ته معلومات شوی ده چې زمونږ ویډیوګانې هلته هم الحمدلله ښه په کش کې دي. نو ډیر زیات خلک دا پوښتنه کوي چې څنګه چل وکړو. نو دا ویډیو انشاءالله په همدې خاطر باندې ده چې تاسو باید په یوټیوب کې کار شروع کړئ او که شروع نه کړئ او موږ ته څومره پیسې راځي، دا انشاءالله دا ټول معلومات به زه تاسو ته درکړم او دا چې دا پیسې حلالې دي او که حرامې دي. ګورئ ځوانانو، یوټیوب ډیر ښه ده. که چېرته تاسو ځانګړی مهارت او استعداد لرئ که نه، نو بیا حتما شروع کړئ او کرا انشاءالله د وخت په تېرېدو سره به تاسو دا مهارتونه او دا استعداد به انشاءالله نور هم لوړ شي. خو ګورئ په یاد ولرئ چې ډیر صبر او حوصله غواړي. که چېرته دا ګاونډي هیوادونو ته لاړ شو که نه او د دوی دا ځوانان وګورو، تقریبا په 20 کلنۍ کې دوی ماشاءالله کروڑونو پیسې پیدا کړي دي او لوی هغې اخیستې دي، دا کورونه او بنګلې اخیستي، موټرونه څه وایي او کش و پش څه وایي، کاروبارونه یې زښته ډېر رشد کړی. د دې وجه دا ده چې د دوی په کومه ژبه چې دوی خبرې کوي، مثلا فارسي شوه یا اردو شوه، هلته خلک ډېر زیات دي. آډینس چې ورته وایي که نه، دغه کوم خلک چې دغه په اردو باندې پوهېږي یا خبرې کوي، دا خلک ډېر زیات دي په یوټیوب کې. نو د دې وجې نه د دوی هغه چینلونه ډیر زر او په سرعت سره رشد کوي. خو زمونږ په افغانستان کې دا چې خلک یو خو د خلکو سواد کم ده، بل اکثریت فیسبوک ته ناست دي یا ټیک ټاک ته ناست دي. په یوټیوب کې خلک ډیر زیات کم دي. نو د دې وجې نه ډیره زیاته حوصله او صبر غواړي. د کلونو خبرې دي. شاید ستاسو یو کال په دې سفر کې ولګیږي، شاید 2 کاله 3 کاله 4 کاله. صحیح شوه. متاسفانه چې بیا یوټیوب کې هغه خلک چې ناست دي ورته هغوی هم هغه شیونه ګوري چې هغه بې فایدې او بې معنا دي، یا سیاسي بحثونه یا ډرامې یا چټي رشخندي پروګرامونه، دا شیان ګوري که نه. نو داسې علمي مواد یا داسې شیونه چې هغه خلکو ته مهارتونه ورزده کوي یا دینی مواد وي یا ټولنیز مسایل وي، دا ډېر کم خلک ګوري. نو د دې په خاطر باندې ډېر زیات حوصلې ته او کار ته ضرورت لري. نو که چېرته تاسو په خپل ځان کې دا وړتیا وینئ چې یاره زه کار کولی شم او په بالکل متفاوته بڼه باندې او په ډیر ښه دقت سره او ښه مواد هم پکې راغونډولی شم او واقعا چې زما دا معلومات دا خلکو ته په رښتیا سره ګټه رسوي، زه په خپل ځان باندې ښه مطمئن یم او دا څه چې وایم دا واقعیت دی، دروغ نه دي که نه، او دا مواد خلکو ته واقعا چې ګټه رسوي، د دوی ژوند ورسره بدلیدلی شي، نو بیا حتما راوځئ. ولاګونه دي، خلک دي مثلا یو ځای ته بل ځای ته ځي، دا هم ښه معلومات دي، خو باید متفاوت بڼه باندې شي. اخر د خلکو ته به څه شی ورسېږي که نه، یو هغه د انټرټینمنټ چې ورته وایي، یو هغه معلومات سیاحتي یا مثلا تفریحي برنامې دي. صحیح شوه. نو تاسو که چېرته انشاءالله کرا مقاومت لرئ او ترڅنګ یې فی الحال بل کاروبار یا څه شی لرئ، نو بیا ښه خبره ده. خو که چېرته تاسو بل هېڅ هم کار نه لرئ او نه هم تاسو ته کوم خوانه عاید را روان وي، نو بیا ډېره مشکله ده. یو وخت به داسې راشي چې یو کال وروسته به تاسو مایوسه شئ، ویډیوګانې به مو څوک نه ګوري، نو بیرته به درنه پاتې شي. نو څه فایده چې کال وخت دې ضایع شو، 2 کاله اخر کې بیا درنه پاتې شو. نو په متفاوته بڼه باندې په ډیر اعلی کیفیت باندې او په دلچسپه په جالب او جذابه طریقه که چېرته تاسو مواد وړاندې کولی شئ، نو بیا بالکل راشئ او یا ښه استعداد و کمال ولرئ که نه، د خلکو توجه ځان ته راړولی شئ. دا ډیره مهمه ده. که چېرته تاسو دا استعداد نه لرئ چې د خلکو توجه ځان ته راواړوئ که نه، نو بیا دا مواد جالب مواد نه دي، نو بس بیا خلک نه ګوري او وخت ضایع کېږي، ستاسو وخت هم ضایع کېږي او بیا مایوسه کېږئ او یو وخت داسې راځي چې دا هر څه پرېږدئ او بل کار ته توجه وکړئ. نو د نور مهمو کارونو ترڅنګ که چېرته تاسو یوټیوب چینلونه مخکې بوځئ، د وخت په تېرېدو سره ښه ده، رشد کوي او انشاءالله هم به مشهوره شئ، هم به مو ټولنې ته ځوانانو ته خیر ورسیږي او پر مخ باندې به لاړ شئ. زمونږ چینل اوس تقریبا 6 کاله 7 کاله یې ووتل او دا تقریبا 80,000 که 70,000 سبسکرایبرو خلک لري که نه،
او ویډیوګانې الحمدلله ټوله دنیا کې خلک ګوري. د دې عاید تقریبا شاوخوا 200-300 ډالر دی چې ماته همکاران وایي دومره تقریبا د میاشتې پرې راځي. او که ویډیوګانو ته وګورئ له 1000 ویډیوګانو هم زیات دي په ډېر چینل کې. دا په دې معنا ده چې دا ډېر محدود او کم شی ده. صحیح ده. زموږ اصلي هدف خو دا نه و چې په دې باندې پیسې مونږ وګټو. که دا هدف وای نو نور کارونه بارونه به هم کړي وو. په نورو طریقو باندې به مونږ ویډیوګانې جوړې کړې وې تر څو ډېرو خلکو ته ورسېږو. زموږ اصلي هدف دا و چې دعوت ښه پیغام خلکو ته ورسېږي، دعوت عام شي، دیني پوهاوی رامنځته شي. نو د وخت په تېرېدو سره اوس دومره شوي دي چې دفتر ته، دا زما شخصي چینل نه دی، دفتر ده، دفتر ته دومره راځي. نو الحمدلله هغه د یو کارمند 2 کارمندانو هغه معاش ورباندې پوره کیږي. او کرا به انشاءالله نور هم مخکې لاړ شي. وخت کې به دغه 3 نفره چې موږ په دې ټول عفان انسټیټیوټ کې کار کوو که نه 3 کارمندان یو، د دوی به انشاءالله پوره دغه معاشونه پوره شي. نو بیا به انشاءالله نور هم موږ په ښه طریقه باندې وتوانیږو چې ښه دغه اسباب وسایل واخلو او یا ولایتونو ته لاړ شو او نور هم انشاءالله ښې برنامې او پروګرامونه ریکارډ کړو. نو راځو دې خبرې ته چې دغه پیسې چې تاسو ته له یوټیوب نه راځي، ډېر وروڼه په دې اړه باندې هم پوښتنه کوي که نه چې دا حلالې دي که حرامې. ګورئ عموما چې کوم حلال اعلانات په دې باندې راځي هغه ډېر زیات دي. صحیح ده، یو کمه فیصدي د حرامو اعلاناتو هم شاید ستاسو په ویډیوګانو باندې وچلیږي، لکه د قمار شو، لکه د شرابو شو، لکه نور داسې که نه. نو د دې په خاطر باندې کله چې تاسو دا عاید لاسته راوړ یو څه پکې صدقه کوئ، یو څو فیصده 5% یا 10% تاسې پورې اړه لري. چې هر څومره خوښه وه دوغره پکې، یعنی په خپل فکر باندې، په خپل ګمان باندې که نه تاسو یو څه صدقه ورکوئ. هم به انشاءالله د نورو خلکو کار تاسو سره شوی وي او هم به انشاءالله ستاسو لپاره دغه باقي پیسې چې دي 100% به انشاءالله بیا حلالې وي او مشکل به نه وي. صحیح شوه. نو په دغه طریقه مخکې لاړ شئ. نن سبا که علما دي، که دعوتګران دي، که خطیبان دي، که استادان دي، که متخصصین دي، څومره خلک دي ماشاءالله ټول دې خواته را روان دي. ځکه دا یو ډېر ښه کاروبار ده، ډېر ښه کار ده. هم عامه پوهاوی رامنځته کېږي، هم خلک آینده کې پوهېږي، هم ځوانان پرمختګ کوي، هم ځوانان هڅول کېږي، هم ستاسو کاروبار ورسره کېږي. فرضاً تاسو یو ښه ویډیو نن ثبت کړه، صحیح شوه، چې هم اوږده ده او هم ډېر ښه مواد پکې دي. دا چې څومره وخت دا چلیږي که نه، نو په دوامداره ډول تاسو ته د هغه له خوا نه $1 $2 $3 هم چې راشي دا غټه خبره ده په میاشت کې. صحیح شوه. دا رقم که تاسو 100 ویډیوګانې ولرئ چې ښې ویډیوګانې وي که نه، چې دائم د خلکو توجه ورته راواوړي، نو 100 باندې چې د میاشتې $1 هم راشي $100 شو فقط یوه ویډیو باندې. نو دغه رقم له خیره چې تاسو ښه ډېرې ویډیوګانې واچوئ، هم به انشاءالله خلکو ته به هم خیر رسېدلی وي، هم به مو ژوند ښه شوی وي او هم به انشاءالله د یو نور چا کار در سره شوی وي چې لږ پر مخ لاړ شئ. نو حتما به تاسو خو داسې نه شئ کوئ چې تکي تنها ټول عمر هم د باندې لاړ شئ، ویډیوګانې وکړئ، هم داخل کې ایډیټ کوئ، هم کمپیوټر ورته کښېنئ، هم کامرې ته. دا خو ټول نه کېږي. نو حتما به تاسو ځان سره نور ځوانان نیسئ چې یو درته کامرمیني وکړي، یو درته ایډیټ وکړي، یو در سره لاړ شي، یو درته موضوع تیاره کړي. نو ګورئ څومره خیر ورسېد، ستاسو له برکته نورو ځوانانو ته هم خیر ورسېد. نو کرا خپل استعدادونه مو لوړ کړئ. اول ښه فکر وکړئ چې په کومه بخش کې تاسو مخکې تللی شئ انشاءالله، او بیا فقط دې ته مه کښېنئ، نور کار هم ورسره وکړئ. پس له وخته انشاءالله دې ته وخت ورکړئ. د آینده کې به انشاءالله کرا په یو څو کلونو کې به انشاءالله تاسو په پښو باندې ودرېږئ او انشاءالله پر مخ باندې به لاړ شئ د ټولو ځوانانو د کامیابۍ او د پرمختګ په هیله.